د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. یونیسف ادارې خوست کې پر بېوزلو او یتیمو ماشومانو مرستې وویشلې. په خوست کې پر 400 یتیمو بېوزله او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستي ښځې او ماشومان پر غاړه لري د 9 قلمه بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یا د مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وی. د جنوري په شلمه د ودان مؤسسې یو تن مسؤل عبدالمتین خیبر از دوی روډو ته ویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیردرشي، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي پکې دي. عبدالمتین خیبر زیاته کړه موږ د 400 بېوزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بېځایه شوو کورنیو یا هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې یا ماشومان پر غاړه لري یا هغه ماشومان چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت لري یا شکا کارونه کوي د هغوی لپاره د 400 کیټونو یا بکسونو د ژمني لباس برنامه ده چې په دې کې هر کس ته یو کیټ یا بکس ورکول کیږي. بل لور ته هغه ماشومانو چې یاد ژمني توکي ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده. د یونیسف لخوا د برابر شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه. د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسمهال په افغانستان کې د مرستو ویش پیل شوی چې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي. بل ورته نیوزویک مجله وایي د طالبانو له واکمنۍ سره ویره شته چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي. نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپل ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه چې له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایډن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایډن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چېرته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 100,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښت یې نږدې $1 میلیارډ کېده. ولسمشر بایډن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بېکفایتۍ له امله په افغانستان کې څه کېږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هیواد روان بشري بحران چې د کرونا له وبا سره یوځای شوی دی نور هم زیات شي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښه اوسئ.